جنرال صاحب وغږیږه. بسم الله الرحمن الرحیم. د کابل امنیه قومندانۍ مربوط مسؤلینو چې په راس کې مولوي صاحب اکبر آغا ده، تاسو ته ښکاري په ویډیو کې 15 لکه 92,000 50,000 افغانۍ 50,000 ډالر دا یوه د سرو ګوته او دغه درې دانې د سرو ګوتې څلور د سرې ګوتې دا دوی په یو ځای باندې چاپه اچولې وه سره له هغه کسانو چې په اټکور کې په شرکت کې اوسېدل. هغه کسان یې نیولي دي د پیسو مالک. دا پیسې دا شرکت د چا ده؟ د هغه سړي حاجي غلام دستګیر نومېږي. دا د هغه حاجي غلام دستګیر خسر ده. زه مې ویلي وو چې پیسې او دغه شیان د ما خسر ته حواله کوي. نور جریان به درته اکبر آغا چې دغه ټول اپریشن عملیاتو مشري درلوده دا یې به درته بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. دغه پیسې جنرال صاحب دا زموږ وطاق ته مخامخ کور دی. موږ دا نه پېژنو چې دا کور د چا دی. خو ټول وخت موږ په دا جریان کې یو چې په دا علاقه کې کوم کورونه دي څوک ننوځي غلاګانې کوي بله کوي. چې بیا زموږ ملګرو دا کسان لیدلي وه چې دلته ننوته بیا موږ ورپسې ورغلو چې ورغلو دوی داسې کړې وه چې دا یو ملګري لاسونه یې تړلي وه او درې خلاص وه. نو دوی داسې وویله چې دا زموږ سره دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه. دوی خپل هدف ته رسېدلي نه وه. دوی وویله چې موږ ته نور غله راغلي وه. پوه شوې؟ خو بیا چې موږ د کور د مالک سره رابطه وکړو کور مالک وویل چې دلته زما ډېرې پیسې پرتې دي. موږ چې ورغلو هغه نښاني یې راکړه دا ځای چې مو دا پیسې راواخیستې برآمد مو کړې. بیا مو پوښتنه وکړه دا سړی چې څه نوم یې دی؟ حاجي غلام دستګیر زما خسر دی و دا ته به دا پیسې حواله کړي. نو موږ دا پیسې اوس راوړلې و دا درته حواله کوو او دا یې به کور ته کسانو سره لېږئ چې تر هغو ته یې خپل کور ته ورسوي. دا د طالبانو دیانت امانتداري او تقریبا په یو ساعت کې دا هر څه طالبانو کړي دي. یوه انا د دې نه ده ضایع شوی. دا سړی د پیسې تو ضایع شده به تو سپرده شد کس رشوت تهدید از طالبان خوش هستی؟ پیسې تعداد تعداد پیسې 15,92,500 افغانی 50,000 دلار 4 تا انگشتر طلا حواله تو شد. مالک از این پیسه توستی 15,92,500 افغانی که خود ما حساب کردیم در حضور حاجی غلام دستگیر 50,000 دلار 2,500 یورو که زیادم رفته بود یورو پیسش ما ربط یورو ربط و 4 دانه انگشتر